د بوټانو ګنډل په کندوز کې د لاسي صنایعو یو نسبتاً ښه صنعت دی. د وطن په نامه د بوټ جوړونې دغه کارخانه په کندوز ولایت کې د لسګونو لاسي صنایعو له کارخانو څخه یوه کارخانه ده چې د دې ولایت د یو ځوان لخوا تأسیس شوې ده. د دغې کارخانې د سیکتن په وینا تر اوسه یې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او که دولت ورته زیاته پاملرنه وکړي ښایي ډیر کسان په کار وګماري. اگر دولت وعده بر ما داده میتونن که ما میتونیم تولید خود را گسترش بدیم، شاگردای زیاد تربیت کنیم، کارخانه‌های زیاد در بخش ولایت کندوز که ما فعلا فعالیت میکنیم زیادتر مثلا کارخانه ایجاد شود، کار زیاد شود. ما 100% میتونیم برش بگم که کارگرها زیاد تربیت کرده میتونیم، اما مشکل عمده ما است که دولت بر ما متوجه شود، مواد خامش در هر نگاه مواد حمایت کنه. هغه ځوانان چې په دې کارخانه کې کار کوي د خپل عاید او دندې څخه رضایت ښیي. دوی وایي چې بهر ته د تګ په پرتله په خپل وطن کې پاتې کېدل او د خلکو خدمت ورته اړین دي. از رفتن خارج و پاکستان و ایران از اینجا خوب است که ما بریم اونجا مسافرت کنیم. اینجا روز 300 یا 400 اینجا پیدا میکنیم، روزگار خانم تیر میشه. په ورته وخت کې ښاریان په وطن کې د جوړ شوو بوټانو کیفیت ښه بولي او له ښاریانو غواړي چې د وطن له تولیداتو څخه ګټه واخلي. بوت می وطن بگیریم، بوت‌هایش عالی است، بوت خوب داره، ای چینایی کده ای چی کده، این بوت‌ها در ما غنیمت است، یعنی این چیز زیاد شود در وطن ما او کیفیتش هم بالاست. از اینکه از کشور دیگه بخریم خوب است که از بوتای ساخت وطن خود استفاده کنیم، برای کشور خود مفید می باشه. دیگه بسیار بوتای خوب است، دیگه ساختشان بسیار خوب است، کیفیتشان بالاست. دا مهال په کندوز ولایت کې د بوټانو لسګونه کوچنۍ او لوی فابریکې فعالیت لري او هر ورځ سلګونه ډوله بوټان تولید او ښار ته عرضه کوي.